سلام او ستړي مسئ څنګه یاستئ او په خیر راغلی د انځور یوټیوب چینل ته ښه راغلی د لا نورو خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ تڼۍ کېکاږئ. محمد اشرف غني په 1928 لمریز کال کې په کابل کې زیږېدلی، خو هغه له آره د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ماشومتوب او تنکۍ ځوانۍ دوره یې په افغانستان کې تیره کړې ده. پر هیواد د شورویانو د برید او د کورنۍ جګړې له کبله د نورو هیوادوالو په څیر له خپلې کورنۍ سره د وطن څخه جلا شو. پلار یې په شاهي دوره کې په بېلابېلو لوړو دولتي پوستونو کې دنده ترسره کړې ده. اشرف غني د ځوانۍ په لومړیو کې لبنان ته سفر وکړ او د بیروت په امریکایي پوهنتون کې شامل سو. په 1950 لمریز کال کې په یاد پوهنتون کې خپلې زده کړې بشپړې کړلې. لومړنۍ ماستري د سیاسي علومو په څانګه کې، دویمه یې په نړیوالو اړیکو او وګړپوهنه کې او دریمه ماستري یې هم په نړیوالو اړیکو کې ترسره کړې ده. تر دې وروسته د وګړپوهنې په څانګه کې د امریکا د کولمبیا له پوهنتون نه دکتورا ترلاسه کړه. په 1953 کال کې افغانستان ته راستون او په کابل پوهنتون کې د ټولنیزو علومو په څانګه کې د انسان پوهنې استاد شو. په 1955 کال کې د سکالرشپ د اخیستلو لپاره د تحصیلاتو په دوام امریکا ته لاړ او په کولمبیا پوهنتون کې شامل سو. اشرف غني د خپلې دکتورا رساله یعنی تیزس د افغانستان د معاصر تاریخ په باب له 1926 نه تر 1280 لمریز کال پورې لیکلي. غني د دکتورا تر اخیستلو وروسته 1922 نه تر 1980 پورې په کالیفورنیا او جان هاپکینز پوهنتونونو کې د استادۍ دنده ترسره کړې. هماغه مهال د اشرف غني مرکې د سیاسي شنونکي په توګه د بي بي سي رادیو په پښتو او دري خپرونو کې خپرېدلې. اشرف غني د یادو پوهنتونونو ترڅنګ د نړۍ د نورو معتبرو پوهنتونونو لکه بیکلي او اوروس کې هم د استادۍ دنده ترسره کړې ده. غني احمدزی په 1980 کې په نړیوال بانک کې د لوی انسان په توګه وګمارل شو چې د اقتصادي پروګرامونو د انساني اړخونو تحلیل به یې کاوه او مناسبې حل لارې به یې وړاندیزولې. اشرف غني 11 کاله په نړیوال بانک کې دنده ترسره کړه. د خپل کار په ختیځه اسیا کې د پروژو په طرحه کولو پیل او وروسته یې د نړیوال بانک لپاره سیاسي ستراتیژي ترتیب کړه. اشرف غني د هیوادونو په هکله د نړیوال بانک ستراتیژي کې اړین اصلاحات هم وړاندیز کړل. غني وطن ته د راتګ په لومړیو شپو ورځو کې د ملګرو ملتونو له ټیم سره په کار بوخت و. بیا له ولسمشر حامد کرزي سره په موقت حکومت کې هم یو ځای شو. له دې وروسته دی د افغانستان په کابینه کې د مالیې وزیر په توګه وګمارل شو. نوموړی د ولسمشر کرزي په دویمه دوره کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت د لیږد د بهیر مشر وټاکل شو. غني د افغانستان د 2009 کال په ټاکنو کې ځان ولسمشرۍ ته نوماند کړی و، خو چانس ورسره یاري ونه کړه. اشرف غني د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم نوماند و چې بریالی هم شو. ډاکټر محمد اشرف غني ته د خپلو خدمتونو د تقدیر په موخه هغه ته د دولت له لوري تر ټولو اعلی ملکي جایزه د سید جمال الدین افغاني افتخاري مډال ورکړ شو. همداراز په 1982 کال کې د آسیایي هیوادونو ترمنځ د غوره مالیې وزیر په توګه وپیژندل شو. په 2004 کال کې د کابل پوهنتون رئیس په توګه وټاکل شو او په 2006 کال کې نړیوالو رسنیو وړاندیز وکړ چې په 2006 کال کې اشرف غني د ملګرو ملتونو سرمنشي وټاکل شي او په 2009 کال کې یو وار بیا نړیوالو رسنیو وړاندیز وکړ چې غني د نړیوال بانک مشر وټاکل شي. محمد اشرف غني د افغانستان حکومت په وړاندیز سره په 2018 کال کې د کابل کنفرانس تنظیم کړ چې په یوه ورځ کې کابل د 45 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کوربه و. د کابل کنفرانس افغانانو ته هم اقتصادي او هم تاریخي ارزښت درلود.